امریکا کې یو ښځه ده مسلمانه شوې ده، هغه خپل تاریخ لیکي، وایي چې زه په امریکا کې په یو سټور کې نوکر وم، عیسایان وم، او ما سره یو هلک په دې سټور کې بابو د پاکستان مسلمان و، موږ دواړه په سټور کې. وایي د دغه هلک او زما یو بل سره دوستانه شروع شو، زما دوست شو هغه هلک. امریکا کې دا بوای فرینډ او ګرل فرینډ دا ډېر زیات، دا مې هلک دوست دی او دا مې جینۍ دوست ده. نو موږ ډېر یو بل سره خوشحاله وو. نو د هلک ما ته وایي چې ما تا یو بل سره واده کوو. وایي ما وایي چې زه به مور پلار سره مشوره وکړم، اگر چې هلته څوک مشورې هم نه کوي. نو مور سره مې مشوره وکړه، پلار سره. مور پلار راته وایي چې بچی چا سره دې واده خوښې وکړه، خو دا پاکستاني دی او هسې نه چې د پاکستان ته دې بوځي، او یا هسې نه چې خپله فایده درنه والي او سبا لږه بوډۍ شي او بیا د طلاق دله درکړي، بیا به څه کوې؟ نو وایي مې چې زه به په یو څو شرطونه ولګوم. نو ما د هلک ته وایي چې یو څو شرطونه دي، که دا منې واده در سره کوم او که دا نه منې نه کوم. یو شرط به دی چې ته به تا سره نه اوسېږم، ته به ما سره زما په کمره کې اوسېږي، د فلیټ جدا ځای کې او زما فلیټ جدا ځای کې، ما سره به زما فلیټ کې، هلته فلیټونو کې خلک اوسېږي، ما سره به زما فلیټ کې اوسېږي. هلک وایي ډېره ښه. دویم شرط دا دی چې ستا به خپل مور پلار رونه رشته دارانو سره تعلقات ختمې، زما رشته دارانو سره به دې تعلقي. وایي هلک وایي دا ما ته منظور ده. دریم شرط دا دی چې ته ما ته دا نه وایې چې مسلمانه شه، زه به تا ته دا نه وایم چې عیسایي شه، ستا خپل دین زما خپل دین، خو زه به د اتوار پر ورځ خپلې ګرجې ته ځم، ما به بوځئ، ما به ګاډي کې بوځئ، ته مه کوه عبادت، زه به خپل عبادت کوم، په ما به دا پابندي نه لګوي چې ته ګرجې ته ولې ځې. وایي دا شرطونه دې هلک را سره ومنله، واده مو دا هلک وایي زم به راینام مسلمان و، ما له قرآن شریف نه راته، ما له مونځ نه راته. وایي دا هلک وایي ما به یو اختر او بل اختر مونځ کوه په امریکا کې، او جمعات به هم ډېر لرې وو، هلته جمعاتونه لرې وي. وایي زه به دې لمانځله به نه تلم، خو د اختر په لمانځه په بهانه به لاړم، د خپلو دوستانو سره به ملاقاتونه وکړل. نو وایي د اختر مونځ هم ماله نه راته، خو چې هغوی به ټیټېدل زه به هم ټیټ شوم، لاسونه به مې پورته کول، نه قرآن راته نه مونځ نه په مانځه پوهېدم، بس هسې به راینام مسلمان وم. د پلار مې مسلمان دی او مور مسلمانه. امریکا کې دا قسم مسلمانان ډېر دي. خو وایي چې ما کله واده کو او زما خپل سامان دی جینۍ کره منتقل کو، نو ما سره یو قرآن شریف او پلار راکړی، په رومال کې تړلی و، مې ځان سره وړی. وی یو ځل 3 کاله وی زما او دې جینۍ یو بل سره تیر شو او ډېر د مینې ژوند هم تیر شو. وی یو ځل زه د خپل کور ته رالم، دې فلیټ ته، وی زما دې ښځې خاطرو برست دا کور یې صفا کړی، دا کمره. نو زیاتي چې کوم لیټریچر او اخبارونه رسالې هغه چې وګوري مونږ خلک یو طرف ته غورځوو، هغوی دا خیال نه ساتي، هغوی یو ډسبینې ډېران هغې ته وغورځوي او بیا دا کمیټۍ والا راځي هغې وړي. نو دې هغه کمره صفا کړې وه، زیاتي رسالې اخبارونه چې دا کم کتلي فالتو هغې لاندې غورځولي. نو ما هسې خپل شوکیس ته نظر شو المارۍ ته، وی قرآن شریف پکې نه و. نو ما دې ښځې نه تپوس وکړو چې ښځې دلته کې زما یو شی پروت و رومال کې تړلی. وایي ما ته یې وایي چې یو تا نه کته دې 3 کاله کې تا ګوتې نه دي وروړی. نو ما فالتو څیزونه غورځول، نو ما وایي دا هم یو فالتو شی دی، نو ما لاندې ډسبیل ټاډېران ته غورځولی. نو دا هلک چې دا واورېده که نه، وروڼه ګورې مسلمان که ډېر ناقص مسلمانه وي، خو د خپل خدای او د قرآن په بېعزتۍ او د پیغمبر په بېعزتۍ دله غوسه ورځي. دا ده که نه چې څوک اعلان وکړي چې د ناموس رسالت تحفظ دپاره جلسه ده، نو د هرې پارټۍ والا بیا وځي. که څوک وایي چې هغه کلي کې د قرآن شریف بېعزتي وشوه، نو که چا له قرآن ورځي که نه ورځي، خو هر سړي کې جذبه کې دا ولې وشوه، داسې ده که نه. نو دا هلک چې دا خبره واورېده چې ښځه ما قرآن شریف ډېران ته پرېوه، دې په 4 یا 10 چت کې کمره ده، دا هغه ځای نه یو منډه په پوړو کوزېږي او لاړ هغه ډېران لټۍ قرآن شریف پکې راووت. چې راووت د خاورو دوړو ډک دی، هغه رومال یې ترې لرې کړ څنډې او دې سینې پورې ونیوه او د هلک له جړا ورله. خدایه زما د برکت نه نن زما قرآن ډېران کې پرېوت. دیو جاري بره راوخت، دا ښځه پوه شوه چې دا څه د موبایل دی او که څه قیمتي شی به غورځولی دی. نو د ښځې د هغې کړکۍ کې ورته ګوري چې زما دا خاوند دي، دا څه شی چې دې بله راوخت، دا ښځه ورله ورته غاړه وته. وی خاونده سړیه ما معاف کړه، معافي غواړم، ما ستا مقدس کتاب غورځولی دی، معافي غواړم، که ما ته پته وي ما به نو غورځولی. دا خاوند ورته وی نه ستا غلطي نه، د غلطي زما ده، که ما په دې 3 کاله کې اسم راغشتې وي او ښکل کړی مې وي، نو تا به نه وي غورځولی. که ما ورته رومال څنډلی وي تا به بیا نه وي غورځولی، که ما لوستلی وي تا به بیا نه وي غورځولی. په دې 3 کاله کې ما ګوتې یو نړۍ، نو تا پرې د فالتو شي ګمان وکړو چې فالتو لیټریچر دی، ډایجسټ دی، فالتو رساله ده.
کما لږ هم دې ستا مخکې دې عزت ورکړی وی دا به تا نه وی غورځولی دا زما غلطي ده جنۍ ورته وایي نه ستا غلطي نه ده زما غلطي ده پکار دی چې ما دنه تپوس کړی وی چې دا فالتو دی که نه دی ما بې تپوسه ولې وغورځوم که زما د مقدس کتاب انجیل تا بېعزتي کړی زه به خفه کېدم ستا د مقدس کتاب بېعزتي مې وکړه نو ته پرې خفه زه درنه معافي غواړم دا سړی ورته وایي وی ښځې وی تا ته څه پته ولګېده چې دا زما کتاب دی دا خو رومال کې تړلی دی وی سړیه نورې خبرې به وروستو کوو راځه ته ما خپل ملا له بوځه زما په ملا څه کې وی زه مسلمانېږم ایمان راوړم ښځې ولې ایمان راوړی څه چل شوی دی ما خوشحاله زه خفه شوم وی نه تا چې کله منډه کړې نو ما وی چې ما څه وغورځول قیمتي چې دا خاوند په منډه روان دی نو دې کړکۍ نه مې درته وکتل نو چې ما دې کړکۍ نه وکتل قسم دی ستا د دې کتاب نه یو رڼا راوچته شوه را روانه وه را روانه وه او زما په دې سینه کې دننه ورننوته ما محسوس کړه چې دا د مسلمانانو کتاب دی او دا رښتونی کتاب دی هغه رڼا زما دې سینه کې پرته ده اما مجبوره چې شا به فورا ایمان راوړه د اسلام حق مذهب دی دا قرآن حق کتاب دی شا به ما خپل ملا له بوده نورې خبرې رستو دی وی لاړو هغه جومات چې 3 کاله مخکې پکې ما د اختر مونځ کړی و هلته لاړو خلک هم حیران و چې مونږ وی دا سړی اکسیډنټ کې مړ دی که څه چل دا څه شو ورلو وی د ما هغې ښځې د هغه ملا صاحب په لاس بیعت وکړو خدای مسلمانه کړه او وی زه براینام مسلمان وم ما له مونځ کلمه تلاوت نه راته وی ما ایمان تازه که خدای زه هم سوچه مسلمان کړم دا ښځه وی د هغې اخیري عجیبه الفاظ دي وی په ټوله دنیا کې واحد زه یم چې نه ما له چا د اسلام دعوت نه دی راکړی چې مسلمانه شم زه په اسلام په دعوت خفه کېدم نه ما د قرآن شریف ترجمه کتلی ده ټرانسلیشن نه مې اسلامي لټریچر کتلی دی نه مې چې د مسلمان ملا تقریر اورېدلی دی وی په ټول ورلډ کې په ټوله دنیا کې واحد زه یم چې صرف د قرآن شریف په کتو خدای زه مسلمانه کړی ټیکساس یو سټیټ دی په امریکا کې هغې ښځې ټرسټ جوړ کړی دی اسلامک ټرسټ هغه ښځه خدای د دې نه پس مسلمانه کړه د قرآن شریف حافظ هم ده او نن د قرآن شریف عالم هم ده هغه براینام مسلمان د هغې د برکت نه نن د قرآن شریف حافظ هم دی او د قرآن شریف عالم هم دی او د هغې په ټرسټ کې او وایي زمونږ په ټرسټ کې دا فایده ده چې په سوونو یهودیان او عیسایان خدای پاک زمونږ په برکت مسلمانان کړي دا د قرآن برکت دی مونږ له چې خدای کوم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قرآن لویه نښه ده د قرآن عزت وکړي عزت د قرآن شریف دا هم دی چې ته دې رومال ته وکړې دیم عزت دی چې ته یې ښکل کړې دیم عزت دی چې الماری والا جوړه کړې دیم عزت دی چې ته ورته په خوشحاله نظر وګورې خو دی مقصد نه دی عزت دی ثواب پکې شته خو مقصد نه دی مقصد دا دی چې ته تلاوت وکړې مقصد دا دی چې ته په معنا ځان پوه کې مقصد دا دی چې د قرآن په مقصد ځان پوه کې ځان د قرآن حافظ کې عالم کې په ترجمه ځان پوه کې او عمل پوه کې قرآن شریف کې الله فرمایي وهذا کتاب دا یو کتاب دی انزلناه من نازل کړی دی مبارک د ډېر برکت کتاب ښکلول برکت ثواب اسې کتل برکت ثواب الماری جوړول برکت ثواب سینې پورې نیول برکت ثواب تلاوت برکت ثواب حفظ دیو کدا برکت ثواب عمل برکت ثواب ایمان دی په قرآن راوړو برکت ثواب فتبعوه الله وی د دې تابعداري وکړئ او زمانه ویریږئ زه به باندې رحم وکړم نو قرآن ډېر د برکت کتاب ډېر د عزت او د خیر کتاب دوه نعمتونه موږ له الله راکړي چې دا په مخ د ځمکه د چا نشته یو د قرآن په شکل کې لوی نعمت یو د رسول الله مبارک په شکل کې لوی نعمت د بل شی نشته انبیا ټول ګلونه دي ګلونه انبیا ټول د هدایت رڼاګانې دي رڼاګانې خو د حضور پاک مرتبه په ټولو کې اوچته ده کتابونه د قرآن شریف د علاوه چې کوم اصلي شکل کې الله نازل کړي دي ټول د هدایت رڼاګانې دي خو د قرآن په شان بل نشته دا نعمت موږ له الله راځي دې نعمت قدر وکړو په خپلو بچو ووایه څومره خوان کوي دا ماشومان بچي د نن ختمونه دي څومره خوان کوي دا ماشومان په دې پوچینې خوله به لګوي او تلاوت به کوي که پلار او مور جمدي وي ثواب او که پلار او مور انسان نمري نو قبر کې به پته لګېږي بیا مخکې ورځو کې یو 2 کاله 3 وشو تقریبا د چا بوتلم یو ماشوم دی زما خورایې دی وی حافظ شوی د اخیري صورتونه ورته ووایه زه ورسره لاړم یاره ډېر ماشوم بچي لکه دا مخکې چې ماته ناستې پوټینې بچي مې زه حفظ وکوي حیران شو به تره کوټې بچي وی د پلار مړ دی او مور یې مړه ده یتیم دی وی د مور چې کله مړه کېده
نو دا ماشوم یې راونیو دې سینې پورې یې ونیو او دې رشته دارانو ته وایي چې زما یو وصیت دی به پوره کوئ که زه جنګ نو ما په دې بچي قرآن یاد او حافظ مې جوړو خو زه مرم او ځن کدن مې دی نو دا زما وصیت دی چې زما دا بچي به حافظ کوي چې دې قرآن یاد کړي مور یې مړه شوه غلې ارمان کې لاړ نو یې موږ اقا څلوېښتۍ نه پس راونیوه او یو حافظ ته کېنو چې دته قرآن یاد کړه هر څنګه چې خواري ورسره وکړه چې دې قرآن یاد کړي وایي عجیبه دا ده نن یې د مور کال دی یو کال پوره شو نن یې د کال ورځ ده او نن دته خدای قرآن هم یاد کړه ګوره تمنا مدد خو الله کوي بیا ما وی بچی اوس به دا مهرباني کوي چې ته به ځې او د مور د قبر خوا کې به دې کښېنې او تلاوت د قرآن شریف به کوې د مور د هغه ارمان ورجېږي د دې سیس پته به په قیامت کې په قبر کې درته لګي چې زما بچی زما نه وروسته قرآن خان پاتې دی هلته دې اسم نه پکارېږي د دې بچي دا تلاوت به دې پکارېږي په قیامت کې به یو شی نه پکارېږي د دې بچو دا تلاوت به پکارېږي نو خپلو بچو باندې قرآن شریف زده کړئ په ناظره هم او حافظان هم جوړ کړئ ښه دې کې ستاسو فایده ده او تاسو له خدای پاک شته ښکلي عالم دی مولانا زرنوز صاحب عالم دی موږ سره دوره حدیث کړی او شکر دی د قرآن شریف د لوی خدمت کې څومره مخکې اوس دا ګڼ کسان دې فارغ شو دله د سره همت وکړئ دله حوصله ورکړئ حوصله ولا ورکړئ او خپل بچي ورته کښېنوئ او د سره مینه وکړئ چې د نور هم خواري وکړي ستاسو بچو سره او زما هم ثواب کېږي ستاسو به هم کېږي